بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في ظلال وعيون. زما محترم مسلمانان ورونو، اختصارا من دا خبر ذکر کړل چې رسول الله فرمایلی چې د جنت نه مغافله کیږي، هغه اعمال وکي چې د هغې په وجه باندې تاسو جنت ته داخلیږئ. نو زما عزتمندو، موږ او تاسو به جنت ته څنګه داخل شو؟ د ټولو نه اول متقیان بندگان الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلوي. نو موږ او تاسو باید د تقوا کوشش وکړو، لکه الله سبحانه وتعالی فرمایي: ان المتقین فی ظلال وعیون. هغه اوچت انسانان، هغه بهترین بندگان چا چې د تقوا صفت حاصل کړي، دوی به په جنتونو کې وي، او دوی به په خوشحالیانو کې وي، او دوی به په نعمتونو کې وي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا هغه نعمتونه دي چې موږ خپلو هغه بندگانو ته ورکوو چې د تقوا صفت په ځان کې پیدا کړي. او په دې معنا باندې آیتونه ډیر زیات دي په قرآن کریم کې. خو دا تقوا څه ته وایي؟ تقوا ټول دین ته وایي. د الله د دین لحاظ کول، د الله تعالی تابعداري کول، د الله سبحانه وتعالی اطاعت کول، او د الله سبحانه وتعالی د حکمونو لحاظ کول، د هغې منل، او همدارنګه د الله سبحانه وتعالی چې د څه نه منع کړي د هغې نه ځان منع کول، دې ته تقوا وایي. زما عزتمندو، نو د تقوا په وجه باندې انسان د جنت والا ونه ګرځي، ځکه چې جنت دار المتقین، د نیکانو د متقیانو کور دی. نو د تقوا په وجه باندې موږ او تاسو کولی شو چې د الله سبحانه وتعالی د حکمونو لحاظ وکړو، د الله سبحانه وتعالی د نواهیو نه ځان وساتو، او د الله سبحانه وتعالی د فضل دعاګانې وکړو، د هغه نه رحمت طلب کړو، او د الله سبحانه وتعالی په فضل باندې او د دې اعمالو په کولو باندې انسان د جنت والا ونه ګرځي. الله سبحانه وتعالی دې د تقوا د صفت په موږ او تاسو کې پیدا کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.